د زده کړو غوښتنه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ، زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ننګرهار کې له سراج الدین حقاني غوښتل شوي چې د نجونو پوهنتونونه پرانیزي. په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت د کورنۍ چارو له وزیر سراج الدین حقاني یو ځل بیا غوښتنه شوې چې پوهنتونونه کې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. له ښاغلي حقاني دغه غوښتنه په ننګرهار کې د پوهنتون له استادانو سره په یوه غونډه کې شوې ده. نوموړي د اسلامي امارت د دفاع له وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد، د سترې محکمې له مشر مولوي عبدالحکیم حقاني او ځینو نورو لوړپوړو طالب چارواکو سره ننګرهار ولایت ته په سفر تللی وو. نږدې وړاندې له نوموړي ورته غوښتنه په هرات ولایت کې هم شوې وه. ښاغلي حقاني په هرات کې دې غوښتنې ته په ځواب کې ویلي وو د دغه موضوعاتو لپاره پر یو معقول حل کار روان دی. نوموړي دا هم ویلي وو چې دوی له دې نه ویریږي چې کله یوه مسله اختلافي وګرځي، د دې لپاره چې دغه اختلاف لوی او پراخه نه شي، هغې ته یو څه انتظار پکار وي. د ننګرهار پوهنتون له استادانو سره په غونډه کې د خصوصي پوهنتونونو استازي ډاکټر احمد طارق ویلي د نجونو زده کړو لپاره د هر ډول شرایطو منلو ته چمتو دي. نوموړي زیاته کړه په پوهنتونونو کې د دې نجونو تعلیم پیل شي. هر ډول شرایط چې وضع کېږي د منلو ترڅنګ یې خلک په تطبیق کې ځان مکلف ګڼي. افغانان باید مجبور نه کړل شي چې خپلې خویندې د تعلیم لپاره نورو ځایونو ته بوځي. د نجونو زده کړو لپاره وطن پرېښودل وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګول، داسې راپورټونه ورکول شوي چې ګڼې افغان کورنۍ د نجونو زده کړو لپاره له دغه هېواده وتو ته مجبوره شوي دي. څو میاشتې وړاندې کندهار یو اوسېدونکی BBC پښتو ته ویلي وو د خپلو لوڼو د زده کړو په خاطر کوټې ته کوچېدلی دی. په هرات کې هم د خصوصي سکتور استازو ټینګار کړی وو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو بند پاتې کېدل د پانګې د تېښتې لامل شوی، او دا چې ډېری کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو او تحصیل په موخه ګاونډیو هېوادونو ته کډه کېږي. اوس نږدې 690 ورځې کېږي چې د اسلامي امارت حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي دي، او څه ناڅه 9 میاشتې وشوې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې نجونو لوړ زده کړو ته نه پرېږدي.